टिश्यू डबे रावल إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. د اسلام پنځم رکن حج د بیت الله دا غي متعلق 13 جمعه بعضی مقدماتی خبرې هغه موږ وکړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج او هغه حج چې هغه په خپلو شروط او آداب سره وکړي شي چې هغه آداب موږ 13 جمعه بعضی بیان کړل چې قرآن ذکر کړی دی چې د ژبې د بدن هر قسم حفاظت به انسان کوي، د ګناه نه به ځان ساتي چې دنه د حج په دوران کې کومه ګناه ونه شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دا به داسې راواپس شي لکه دی چې نن د مور نه پیدا شو یا په کومه ورځ چې دی د مور نه پیدا او څنګه د ګناه نه پاک هغه شان به راواپس شي. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، څوک چې د الله دپاره حج وکړي اخلاص وي پکې د الله د رضا دپاره او په ځان باندې دا یو فریضه وګڼي، نه د نوم دپاره نه د شهرت او د ریا دپاره نه د چا سره د سیالۍ دپاره، بلکې د الله دپاره حج وکړي او په دې کې بې حیا خبرې ونه کړي، د ګناه کار ونه کړي. رجع کیوم ولدته امه، دی به راواپس شي په داسې حال کې لکه دی چې څنګه د مور نه پیدا شو او پاکو د ګناه نه، دغه شان به الله رب العالمین د ګناه نه پاک کړي. خو شرط به پکې ګوره دا وي چې پردی حق پې نه وي. یو حاجي دې دا خیال ونه کړي چې بس هسې د ګناه نه پاکېدل دي او پردی ځمکې لاندې کړی ده، پردی حق یې لاندې کړی، غلا یې کړی ده، خیانت یې کړی دی، چا سره دوکه او فراډ کړی دی، غصب یې کړی دی، نو دا پې نه معاف کېږي. ځکه دا د بندګانو حقونه دي. څوک پورې چې هغه بنده که بې خبر یو خبر کړی دی نه او هغه درته معافي نه کړی، الله دې نه معاف کړي. او که خبري او ته ورله حق نه ورکړې نو چې څوک پورې هغه ته حق میلاو نه دی، هغه پورې ستا معافي او بخشش نشته دی، پردی حق نه معاف کېږي.
شرک نه معاف کیږي. شرک دیو جن د حج اصل مقصد څه دی؟ د ټول نه اول د شرک نه توبه کول. ځکه دی لبیک کې موږ څه وایو؟ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. بنیادی مین ټکی پکې دا ده، یا الله زه ستا د توحید چغه وایم او د توحید په جذبه او د توحید په عقیده ستا دربار ته حاضری کوم، او زما عقیده دا ده چې لا شریک لک، نه دی بت شریک دی، نه دی قبر شریک دی، نه بابا، نه ولی، نه نبی، نه پیر، نه فقیر، ایسوک تا سره شریک مانا مانا. بیا به ته سیجی سیب اسی خدا تلبیه ټول خلق وي، خو چا ورته په پښتو کې معنا ونه که چې اجي سیب د دې لبیک په پښتو معنا پوهېږي که نه پوهېږي؟ دا ته چې لا شریک لک لبیک، او چې در باندې تکلیف راشي بیا یا علی مدد، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. بیا د شرک قوالیان اوري او وی او سر ورته ړقې، دا د شرک او د کفر نه ډکه قوالی ده. میری کشتی پار لگا دینا، دې کې کفر او شرک پروت دی. تعالی ته وې زما کشتۍ پورې باسه د تکلیفونو نه مې لرې کا. هغه علی رضی الله عنه چې د سار مونځ ته ځي او یو خارجي بېدینه عبدالرحمن ابن ملجم ورته په لاره کې ناست دی او په خنجر یې وهي او شهید کوي، د هغه نه ځان نشي خلاصولی او ته ورته زما کشتۍ پورې باسه، د بل د لاسه شهید کېږي. او د دې د وجې نه د علی رضی الله عنه قبر نه دی معلوم، بے پناه معلومه ځای کې دفن کو، پټې دفن کړو چې څوک یې وروستو پس د دفن نه چېرته بېعزتي ونه کړي، ځکه هغه وخت کې اختلافات ډېر زیات و ناشنا. اوس هم دا څوک چې وایي چې دا قبر دی دا دروغ وایي، بالضبط چا ته پته نشته دی. هغه وخت کې مخصوص ملګري و بس په یو طریقې دفن کړی دی. او زمونږ خو لا پکې بعضې عجیبه ملک دی زمونږ، څوک پکې قصې کوي وایي دا خیبر، دا زمونږ خیبر یې دی دلته چې کوم دی وایي دلته مو علی رضی الله عنه راغلی او که څه وایي که خیبرو بیبي یادوي، دا څه یادوي، څه قصه کوي، دا بکواسونه دي، ټول بکواس. زمونږ دا قوم نه قرآن ته کېناسته نه حدیث ته کېناسته، نه یې توحید وپېژانده، چې چا ورته څه خرافات ویل دوی به ورپسې. څوک وایي پلاني ځای کې غازي بابا دی، بل ورځ ما ته چا ویډیو راولېږه هغه باجوړ کې پروت دی په ارنګ کې، و دا غزاله راغلی او دا د ادریس علیه السلام زوی دی او کله وایي نوسی دی. هلکه تا ته څه پته ده دروغ وایي بکواس کې فضول او دومره اوږد قبر یې ورله جوړ کړی دی، د دې هېڅ ثبوت نشته، دا د خلکو د خولې خبرې دي، ته خولې خبرې وایي. ما لم ينزل به سلطانا، الله په دې هېڅ دلیل نه دی نازل کړی. عقیده به هغه چې بره نه به راغلي، چې د بره نه آسماني کتاب کې نه وه به کراس پې راکاږه، تصدیق به یې نه کړی د داسې خبرو، د فضول خبرې، دا قصې او دا ډګوسلې. الغرض د حج اصل مقصد دا دی، او ستا حج به هله قبول چې اول نمبر اکبر الکبایر د ټولو کبیره ګناهونو نه خطرناکه کبیره او لویه ګناه شرک دی، اول به دا پرېږدي. دا نه چې دلته حاجي صاحب یې هلته وایي چې یا لویه ځوانه راورسېږي، پیراني پیر صاحب راورسېږي، او حاجي صاحب او ته بیا لګی د پیراني پیر په نوم 11 ورکې او هغه علم الغیب ګڼي. دا ستا عقیده د توحید عقیده نه ده، یاد ساته. دا زه رد نه کوم په چا باندې، دا درته حقیقت ویم د قرآن او حدیث په رڼا کې، دا رد نه دی چې ګینې بعضې خلکو یې رد یې وکړلو، رد نه دی دا زه تاته ښیم دا خبره چې دا عقیده دی، والله العظیم که ستا حج قبول شي، ځکه ته په تلبیه کې وایې چې لا شریک لک لبیک، ستا په یو صفت کې مې یا الله شریک نه منم، په یو صفت کې دې شریک نه منم. نو څنګه د الله سره د علم غیب په صفت کې بل بابا شریکې، څنګه د الله سره په شفا کې بل بابا شریکې چې هغه بابا هم ګوره د مندانی ذموار دی، ګوره دا بل د تبې بابا دی، دا بل ګوره د سرخوږي دی، دا بل د ګوزن دی، دا بل د لیونو بابا دی، دا بل چې دی دا ګوره چې څوک غریب یې هغه له پیسې ورکوي لاهور کې دی دات او گنج بخش ورته وایي، او دا بل د فلاني سیز ذموار دی. چې کله د دا د الله صفتونه په مخلوق تقسیمول، همدغه عقیده د مکې د مشرکانو وه، بله نه وه، همدغه وه. هغوی هم د الله رب العالمین دا صفتونه دغه شان تقسیم کړي. هغوی ته به هم چا ویلې هلکه نبي علیه السلام ورته دې دربارونه له مه ځئ، ویل نه دا خو د الله سخي صاحب دربار دی،
دا خو هبل شهید دربار دی دا بل وی دا خو عزا ابی وا دا بل وی دا خو منات بابا و دا منات بابا دا عزا ابی دا هبل شهید او دا غرنګ د الله سخی سیب دا د مشرکانو د مکی دربارونو زمون ستاسو نبی اول په دې دربارونو رد وکړ اول نمبر د دې شرک رد وکړ ځکه دنیا ته چې هر پیغمبر راغلی دی زمون د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې قرآن وګورئ اول د پیغمبرانو طریقه اول دا ذمہ داری چې هغوی خلق د الله توحید ته راغواړي د شرک نه منې کوي هر نبی چې راغلی اولی دا آواز کړی یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قومه یوازې د الله عبادت او بندگی وکئ یوازې د الله عبادت او خالص د الله بندگی وکئ الا لله الدین الخالص قرآن کې الله فرمایي سوچه بندگی به زما کې جھوټه به نه کې څه به زما او څه به د قبر څه به زما او څه د پیرانې پیر څه زما او څه د علي څه زما او څه د حسن او حسین رضی الله عنهما نه 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 جھوټه بندگی زه نه منم خالص بندگی به زما کې سوچه تاسو نه تپوس کوم تاسو چې پي والا لورشه یو پي ته مال سوچه پي راکا نو کتا تاسو کو چې دي کې زمزم چولې ته تاسو چوي او چولی پکې کمی وبدي د رشید ګړ یوټیوب له به پکې نه دی چولی کمی وبې پکې چولی چې زمزم پکې واچي نو دا سوچ پي چې زمزم پکې واچي سوچ نه دی بیا ملاوټ وکړلو چې په زمزم باندې دا سوچ پاتې نشو نو دا توحید چې دې سره تکلوي دا چې د اولیاء عقیدت دی دا چې د دربارونو احترام دی هیڅ احترام نه دی د ټولو نه لوی د اولیاء او ګستاخ هم دغه مشرک دی چې د دربار کې ورته پروت دی بیلمازه دا دی چرسی دا دی پوډری دا دی بنګي دا دی او هر قسم ګندګي په دکې موجود ده بیلمازي په دې دربارونو کې کیږي ډمتوب په دې کې کیږي قوالیانی دوکړې او باجی په دې کې والے کیږي قبر ورله پخکړه دی ظالمانو دی نبی علی السلام د قبر د پخولو نه منع کړی دا کاروبار او دکانداری او مارکیټینګ ته دوی جوړ کړی دی لوخړی خېږي لګي الته اذان کیږي دلته چرسونه والے کیږي تاسو ته خبر پته نشته څه د ټولو نه په جهان کې لوی مردار او پلیت او نجس چې ګوري په دې دربارونو کې به تاته ملاویږي هر قسم ګندګي د زنا اړې د ښځو د سپلایي اړې د سپینو الفاظو کې وایم دا هم دقه دربارونه دي د اولیاء دې څه منګې احترام کو ته احترام کې تا خدا سي ګند او داسې ګناه پرې نه ښوده چې د دې ولي د قبر په خوا کې نه کې ستاسو خو داستانونه په اخبارونو کې وخت په وخت راځي ستاسو په باره کې خو د انټيليجنس ایجنسو راپورټونه وخت په وخت راغلي اخباراتو کې شایع شوي دي چې دلته هر قسم مرداري او هر قسم سمګلینګ هر قسم ګمراهي او هر قسم ګندونه دلته موجود دي د دربارونو د ورسونو په نوم باندې کېږي نو چې کله دې دا عقیده وه نو حج له مزه مهرباني وکړه لکون روپۍ مه لګوه ځان مه ستړی کوه اول د توحید زده کړه اول د لبیک په معنا ځان پوی کا چې دا زه څه وایم دا چې زه حرام وتړم او د اولنۍ چغه وام او لګیم په عمره کې به تر د حجر اسود پورې لبیک وې او په حج کې به د لوی شیطان شتو پورې وې د غټ اختر په ورځ دا چې دا چغه وې او دا چغه وې او دا چغه وې او دا مړی دي ځان لکینه ولا ته په پویګم که په نه پویګ په دې چغه باندې چې لبیک څه معنا ده او دا ته چې لا شریک لک نو په دې معنا پویګ معنا دا دی رب هیڅ برخدار دی نه منم نشته دا زه نه منم زه ستا د هر قسم برخدار نه چې ستا د الوهیت او د قدرت برخې ورله خلکو ورکړي زه د دې نه انکار کوم د شرک د هر قسم نوع نه زه انکار کوم دا اعلان دی د توحید د حج په مقصد خلک نه دی پوهه هر عبادت پس شاته یو مقصد وي اول هغه مقصد وپېژنه بیا هغه کار کوه دا استادان چې کله په مدرسه کې کتاب شروع کوي نو دی دا وایي چې یاره موضوع د دې علم څه ده او غرض او غایه د دې علم څه ده دا بیانوي که نه و چې زموږ دا خواري او بس نشي دا کتاب ووایي او شاګرد ډو پوه نه شي دا څه ما وویلې څه موضوع او څه غرض و د دې علم چې دی به مخکې نه پوه شي نو داسې د دې حج هم چې ځي نه مخکې ځان پوه که که نه دا څه لازم څه غرض او غایه ده زما د دې حج زه څه دپاره دا لکون روپۍ لګوم او دغلته ځم د الله رب العالمین دې دربار ته حاضري کوم او دا مناسک د حج ادا کوم والله العظیم اولنې مقصد پکې د الله توحید دی
خپل رب د هغه توحید او الوهیت پیژندل. نو ځکه مې ویلې شرک او دغه رنګ ورسره بدعات غلطې عقیدې دې نه به توبه کې بیا به ستا حج صحیح وي او که پردې حقي دا ادا کړه او باقي چې کوم نور ګناهونه دي تا نه کومه کوتاهي شوې وه هغه به الله رب العالمین په دې حج باندې تا ته معاف کړي پاک به راواپس شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما د یو عمرې نه واله بلې عمرې پورې چې په دې مینځ کې چا څومره ګناهونه کړي دا وروستنۍ عمره د دې مخکنۍ عمرې نه واله دې وخت پورې چې څومره ګناهونه دې لپاره کفاره وګرځي. الله رب العالمین حرم ته په دې سفر چې ستا عقیده د توحید وي او ته لاړ شي عمره وکې دا ستا د ګناهونو د معافۍ او د کفارې سبب وګرځي. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه او نبی علیہ السلام فرمای او حج مبرور هغه حج چې د نیکو والا حج دی تا پکې د ګناه نه ځان ساتلی د دې بله بدله نشته سیوا د جنت نه. په حج مبرور باندې جنت میلاویږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده. او حج مبرور علما وی دا به هغه چې په دې کې به څلور خبرې یو به نمبر 1 په دې کې اخلاص لکه دا ما چې کوم آیت ولستو تېره جمعه مې درته ویلي ولله علی الناس حج البیت ولله کې د علام د تخصیص دی او دې کې اشاره اخلاص ته ده خاص د الله دپاره حج به د الله دپاره کې صحیح شو دا اخلاص پکې ضروري دی. دغه رنګه واتم الحج والعمره لله لله ته ګوره خاص د الله دپاره دې کې اشاره د اخلاص او دویم هغه د المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم متابعة النبي بكير صلى الله عليه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث مطابق بحج کے ده بدعات ولا حج بنکے ده تاویلی ماویلی و مفتی سیبیلی و حضرت سے فرمائیلی ولا حج بنکے بلکہ دا حج بکے چھ زما خوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیلی او زما خوگ نبی صلی الله علیه وسلم سکړی دي لکه وروستو ان شاء الله تعالی د هغې تذکره کوم چې د نبی علیه السلام حج څنګه په مختصر الفاظو کې یو خاکه د الله رب العالمین په توفیق هغه به زه ذکر کوم بتوفیق الله عز وجل. او دغه رنګه دریم ان یکون من مال حلال دریم حج مبرور کې ضروری او لازمی امر هغه دا دی چې دا په حلال مال باندې په حرام مال باندې باندې دا نه چې یو سړی دی حرام مالونه ګټلي دي او حرام مالونه جمع کړي دي او په دې باندې لګیا دی دی زی او دی په دې باندې حج کوي په دې باندې حج نه قبلېږي دا د پاک مال نه قبلېږي ځکه ته پاک ځای ته روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو سړی دی خیانتونه کړي دي د حرامو مال جمع کړی دی او دې خیراتونه کوي او صدقې ورکوي زه صدقه کوم نبی اسلام فرمایي د صدقه د سره الله نه قبلوي د صدقه الله رب العالمین نه قبلوي. لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقه من غلول نبی علیہ السلام فرمایي منز بغیر د اودس نه قبلېږي چې پاک نه وي اودس دې نه کړی او که جنوب وي نو غسل وکړي منز نه قبلېږي او صدقه د خیانت نه قبلېږي چې ستا په مال کې خیانت دی ستا په مال کې حرام دی او ته وایې زه خیراتونه کوم او زه صدقې کوم نه قبلېږي. څلورمه خبره چې لازمي ده د حج مبرور دپاره هغه دا ده ان یکون خالیا من المعاصي چې دا حج دا به خالی او پاک وي د ګناهونو او د معاصیو نه ګناه نه به اجتناب کوي. او یو حدیث کې د دې علامې راغلي تېره جمعه مې غالبا ویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج مبرور علامه څه ده هغه دا ده چې طیب الکلام و اطعام الطعام ښایسته خبرې چې ژبه به دې محفوظه استعمالوي صحیح غلطې ګډوډې خبرې به نه کوي او بل په ملګرو خوراکونه کول اطعام الطعام و طیب الکلام. اطعام الطعام منه ځان نه به کنجوس نه جوړی په حرم کې ملګرو باندې به خرچه کې خپل وس مطابق به کې دا نه چې دغه به کې اسرافونه به کې یا چې وس دې نه کېږي هغه کار به کې نه د خپل وس مطابق څه ناڅه د ملګرو اکرام ای باندې خوراک څکا چیپ وسکا یو ډوډۍ دعوت ورله ورکړه یا ځان سره طعام ته کښېنوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا انسان چې د کې هلته سخاوت مي او د اخلاق ښایسته خبرې مزیداري
دا هغه حج دی چې دا د حج مبرور علامه ده زما محترم ورونو. دې وجې نه د حج او د عمرې چې بعضې ضروري امور دی به زه ذکر کړم د الله په توفیق. زمونږ د حج چې مونږ دې ځای نه ځو دا زمونږ څومره دې ملکونه چې ځي پاکستان دی او که افغانستان دی او که دا نور ملکونه دي زمونږ کم حج وي په دې 3 حجونو کې زمونږ حج تمتع وي. څه ورته وایي؟ حج تمتع وي مزه اخیستل. مونږ د حج دا د حج میاشتې دي دا 13 میاشت شوال دا ذوالقعده ده ورپسې ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې دا د حج د احرام د تړلو ورځې. د حج په دې میاشتو کې به د مکې مشرکانو او عربو عمره کول ګناه ګڼله او غټه ګناه به یې ګڼله او دوی به دا ویلې چې دا من افجر الفجور د ګناهونو کې دا غټه ګناه ده چې وایي څوک په دې میاشتو کې څه کوي؟ عمره کوي. زموږ اسلام راغی دغه تصور یې څه کو غلط ثابت چې نه بالکل کولی شي. دی وجه نه چې مونږ تاسو وځو اوس مثلا دا قافلې روانې دي الله دې ټول په خیر سره ورسوي. دا څومره مسلمانان چې ځي که څه پرون تلي کابل ورځ تلي که نن ځي دوی به لاړ شي اول د دې اسلام آباد یا پېښور نه د مجبورۍ د لاسه احرام اچوي. دا مسله زه وروستو کوم انشاءالله. ورنه احرام به په میقات تړي خو هلته خو میقات کې مونږ په جاز کې مجبوري ده. نو اول دا څومره خلک چې اول عمره وکړي لاړ شي عمره وکړي بیا خپل احرام لري کې د احرام پابندیانې ختم شي بیا د احرام پابندیانې ختم شي. که کور والا ورسره خپل کور والا نه فایده اخیستلی شي کومه حلاله فایده ده او یا مطلب نوکان کټ کول دي خته کټ کول دي د ترخونو وغیره دا اخیستل دي دا کولی شي. په حالت د احرام کې دا نشي کولی. خوشبو لګولی شي عطر په حالت د احرام کې نشي لګولی. دا پابندیانې دنه ختم شي تر دې پورې چې د حج ورځې به شروع شي او د حج ورځ کله شروع کېږي؟ د عرفې نه یو ورځ مخکې. عرفې نه یو ورځ مخکې ته کومه ورځ وایي؟ د ذوالحجې 8 تاریخ دی وایي ته څه وایي؟ یوم الترویه. څه ورته وایي؟ دا یاد کړئ دا اسلامي نومونه دي دا زموږ دین دی. ځان نه داسې سادهګان مه جوړوئ چې د دنیا په هر شي پوهېږئ او د هر څیز نوم دله درځي او د هلکانو سره چې کښېنې د موبایل داسې خبرې به راته وکړي چې په تا به کله اړو اورېدلي نه وي. په دې کې به دا چل دی او په دې کې دا چل دی او په دې کې دا چل دی. ته به ورته حیران پاتې شي دومره چیمپین به یو په دین کې ورله نه د مونځ احکام ورځي نه د روژې نه د حج نه د دین نورې ضروري خبرې اینه خبر نه. نو الغرض اول عمره ادا کړلی شي بیا چې کله یوم الترویه راشي 8 ورځ ذوالحجې بیا حاجیان احرام وتړي او ځي روان شي مینا ته هغې نه پس بیا حج ادا کوي. نو چې په دې میاشتو کې او په دې ورځو کې ته دا دواړه مزې واخلي په یو سفر کې چې هم دې څه وکړه عمره او هم دې څه وکړو عمرې دپاره دې بیا احرام تړلی او حج دپاره دې بیا احرام. بیا احرام معنا دا ده په دویم ځل د حج دپاره جدا وتړو اگر که کپړی دې هماغی مثلا یو جوړه احرام دی خو چې دلته نه دې واچو عمره دې پکې وکړه بیا دې په بیګ کې ځان سره کېښوده او هغه احرام که بل صحیح ده که نه هماغه راواخله وینځه ځان له په ساده اوبو باندې که خیرني بالفرض او که نه هماغه شان یې کېده ځان له نو دا دې شوله که تا بل دویم احرام واچو دا دې اوس د څه دپاره واچو حج دپاره. نو تا په یو سفر کې 2 مزې واخیستې ځکه ورته حج تمتع وایي. تمتع وایي مزه اخیستل. نو چونکې تا په یو سفر کې د حج په ورځو کې 2 مزې واخیستلې نو په تا باندې څه لازمه شوه اوس؟ هدیه. د غټ اختر په ورځ به څه ورکې؟ دا زموږ خلک چې قرباني هغه قرباني موږ دلته کوو هغه هلته چې کومه کوو هغه د حج هدیه ده هغې ته قرباني وایي خو هغه دا قرباني نه ده چې موږ دلته کومه کوو هغه د حج د دې دغه د وجې نه ده چې موږ د حج سره څه مزه واخیسته د عمرې او د جاهلیت هغه تصور ختم شه چې جاهلیت والا ویلي وایي په دې ورځو کې به څوک عمره نه کوي ګناه د نبي علیه السلام فرمیل بالکل اجازت دی دا ځان نه خبرې دي کوئ عمره هېڅ وخت کې پابندي نشته په عمره باندې. نو موږ تاسو ټول حج تمتع کوو. یو دی حج افراد دا یاد کړئ. حج افراد څه ته وایي؟ ځان له صرف حج مطلب دا عمره پکې ونه کړي بس چې دې ځای نه روان شي او عمره نه کې ناستې بس قلار انتظار کې په بلډینګ کې ناست خو احرام به نه لرې کې ځکه د میقات نه تللی انتظار به اوس کې تر 8 تاریخ پورې او بیا به هغې نه پس تا حج څه شي لبیک به ووایې او حج به دې شروع شي. نو چې حج ختم شو احرام به لرې کې د سره دې په دې سفر کې عمره ونه کړه دې ته حج افراد وایي. ځان له حج دې وکړو تش حج بس. نو په دې کې بیا هدیه نشته دی په تا باندې قرباني نشته. هسې که نفلي قرباني کوې جدا خبره ده هسې
د شکرې خبره ورنه لازمه در باندې نه ده. او دریم حج قران دی. دریم کم حج دی؟ حج قران. حج قران څه ته وایي؟ حج قران دا هغه حج دی چې ته د میقات نه روانېږي، دا میقات را ورسېده او دلته ته غسل وکړو، احرام دی واچو، د دې میقات نه به د ځان سره هدیه روانه کې څه شی، اوښ، غویې یا یو بل ګډ وغیره دا به د ځان سره د دې احرام د ځای نه روان کې، د میقات د ځای نه. که بالفرض دلته بیخي د میقات بازار سره نه میلاوېده نو خیر دی که 1 کیلومتر 2 کیلومتره مخکې بل بازار یا کلی راغی هلته به یې واخلې او ځان سره به حرم ته هدیه روانه کې. نبی علیہ السلام دقه حج کړی، حج قران یې کړی. دا حج ګران هم دی. دې کې به چې عمره دې وکړله دې کې عمره به ورسره کې، خو څنګه چې ما درته اولنی حج تمتع کې ویلې که نه، عمره دې وکړی احرام به څه کې، په دې کې احرام کولاوېدل نشته. حج قران کې احرام کولاوېدل نشته. صرف د حج افراد او د دې فرق دا دی، دا مخکې مې د حج افراد ویل صرف ځان له حج دی، او حج قران دا دی چې عمره به وکړي، معنا د لاړې صفا د طواف وکړه، صفا مروه وکړه، طواف نه پس 2 رکعات دی او به نبی علیہ السلام هغه زمزم خړې روز کل به لاړې صفا مروه، بیا به احرام نه لري کې، پتا پابندي لا شته دی ځکه ته حج قران کې دا عمرې سره به حج په یو احرام کې مرګره کې، په 2 احرام به نه کې، او دغه احرام به اچولې حتی چې په همدې احرام کې به حجم ادا کې، او بیا به اخره کې هدیه ورکړي، قرباني به وکړي د غټ اختر په ورځ باندې. دا حج قران دی. نبی علیہ السلام دا حج کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وی د مدینې نه روانېده صحابه قصه کوي، دا برته مختصر طور ذکر کوم ان شاء الله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج. هغې نه بعد به بیا که موقع وه کنی بله جمعه ان شاء الله، نو د عمرې شروط څه دي او ارکان یې څه دي او فرایض یې څه دي، او د حج دپاره شروط څه دي، ارکان یې څه دي او فرایض یې څه دي، ځکه دې نه بغیر ستا حج عمره کېږي نه. هغه خبرې به بیا ان شاء الله تعالی ذکر کړو، کنی هغه مخکې ذکر کول پکارو، خو دلته تاسو ته صرف یو خاکه ذهن کې کینوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه فرمایي، انس رضی الله عنه نور صحابه د حدیث را نقل کوي، صحیح بخاری کې شته، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، تاسو ته مې تېره جمعه ویلي، په 9م کال د هجرت نبی علیہ السلام په خپل حج ته لاړو. ابو بکر صدیق امیر الحج کړو، صحابه ورسره مقرر کړه، اعلانونه وکړي، را روان کال نه مشرک حج ته. نبی علیہ السلام غرض دا چې په دې مردارانو به نور سترګې نه لګي، چې زم بل کال راځم چې د هر څه پاک مشرک به نه پرېږدو موږ حرم ته، او د شرک نه خو یې سم هغه هر څه پاک کړي. نبی علیہ السلام چې مکه فتح کړه، بس بوتان او دربارونه هر څه وران کړه، ختم یې کړه. د اسماعیل علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام شکلونه جوړ کړي، لاس کې ورله غشي ورکړي، مشرکان و په قسمتونه معلومول، لکه زمونږ خلک په طوطیانو معلوموي، څوک پالګر ته وایي د لاس دې کرخو کې راله وګوره زما نصیب وښایه، څوک نجومي ته وایي زما ستاره وګوره وایي آپ کا ستاره گردش میں ہے، او څوک چې کوم دی د اتوار په ورځ په دې سنډې میګزین کې دا پامسټري ګوري، دا ټول شرک او کفر دی. نبی علیہ السلام ورته ویلې زه نه وایم، منګه د ځان نه فتوی نه ورکو. دا مردار سره چې درته ناست دي، دا خړ سره تا ته وایي ستا قسمت به زه تا ته وښیم، او تا بس که دغه نه کړی که نه، او واده دې نه کړی، واده به درته داسې میلاوي، او داسې کاروبار او داسې روزګار. ورته ښه ښه نو څنګه چلی، وایي 500 روپۍ راکړه. نو د اوس څه ویم نو نو چې ته زما 500 روپو ته ناست یې، نو ته څنګه ټولې دنیا قسمتونه معلوموې؟ ته د خپل حال ولې نه معلومې چې ته په څه حال یې، چې ته زما 500 روپو ته ناست یې، ستا څه قسمت دی؟ سپیره، اے سپیره د جهان، اے مشرکه، اے مرداره، ستا خپل دا حال دی، او ته بل ته وایې ستا په عقیده کې، ستا په قسمت کې دا دي، او ستا په قسمت کې دا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته عراف وایي، او یو نجومي وي چې استورو کې خلکو قسمتونه معلوموي، او بل کاهني. کاهن هغه چې هغه له شیطانان راځي، بعضی خبرې ولا راوړي اسمان کې ملائکو نه واوري. نبی علیہ السلام فرمایي یو خبره ملائکو نه اورېدلي سل ورسره دروغ مرګري کی، کاهن ته وایي کاهنه خبره وکړي، یو خبره خو رښتیا شي چې ملائکو نه اورېدلي، مثلا د جمعې په ورځ به باران کېږي، خلک وګوره که نه د ویلو جمعې په ورځ به باران کېږي، خو هغه سل دروغو ته خلک نه ګوري. بیا
صرف یو رښتیا ته وګوره خلک په ګمراه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا خلک چې دا د غیب خبرې کوي څوک دوی لراغه من اتا کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې کاهن نجومی تراغه او هغه ورته وایي چې ستا قسمت کې دا دي او ستا دا کاروبار به داسې شي او دا چل به وشي دا او د دې خبرې تصدیق وکړلو چې ها ولکه دا خو ډېر تکړه سړی دی ماته زما قسمت باره کې پوره خبره وکړله نو دا انسان کافر شو په هغه کتاب چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی. دا پیغمبر در باندې کرخه راخ کله زی در باندې نه راکاږه دا نبی علیہ السلام درته وایي دا په ما چې کوم قرآن نازل دی په دې قرآن کافر شوي ځکه دې قرآن تا ته توحید ښودلو او ته د دې نجومي او کاهن په خوله لاړلې مشرک شولې د دې قرآن دشمن شولې. اگر که ختمونه کوې د قرآن اگر که چپکې او سترګو او تندیلې وړې په دې کار نه کېږي ځکه یهودو به هم د خپل تورات ډېر ښایسته پرېخمو کې تاوولو ختمونه به هم کول قسمونه به هم پې کول او سر او سترګو له به هم وړلو او ډېر په ظاهره کې اکرام کو په دې کار نه کېږي چې نه دی عقیده د قرآن مطابق ده نه دی عمل د دې مطابق دی نه دی په دې پوهېږي چې به قرآن کې څه دي نه په ختمونو کار نه کېږي ځان مه ستړی کوه ځان پې پوهېږه چې قرآن کې کومه خبره ده نو د خپلې عقیدې اصلاح دا ډېره زیاته ضروري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 10 کال د هجرت چې په دې کال نه پس بیا وفات شو اعلان یې وکړو موږ حج لزو د 1 لاک نه زیات مرګري تیار شو نارینه او زنانه بعضې روایتو کې راځي 1,40,000 مجمع وه 1,40,000 کسان د 1,40,000 کسانو مجمع اسې سړی تصور وکړي چې دا په مخ د ځمکه څومره خوندور جماعت او د تقوا نه ډک جماعت د تقوا نه ډک جماعت ټول متقین پرهیزګار ښایسته خلک ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه په ټولو انبیاو کې اوچت پیغمبر دنیا ته او را به شي نه او دغه رنګه څه چلی یاره دا لیټونه بند کړي او د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم نه اوچت خلک په مخ د ځمکه اوچت اولیا شته دا زموږ د بجلی دا مسله ده دا زمینس کې دا خبره کومه ډېره ضروري چې یا خو د دې وابډا چې کوم دلته اکسین دی او یا ورته بل څه وایي اکسین پسې بل کم یو بدبخت دی ډایرکټر ورته وایي که څه ورته وایي یا خو دا قادیانی دی یا دا قادیانی دی کلیپ ته جوړ کړه یا دا قادیانی دی یا دا غټ بېدینه انسان دی چې دا نن 3 جمعه ده مخکې هم دا کار کړی 13 جمعه عین 12 بجې چې خطبې شروع کېږي او د جمعې منځونه کېږي دا بدبخته انسان چې دی په دې ټایم کې دا بجلی کټ کړي او بیا دا حالي د دې جنریټرو د لاسه بیا بجلی کې مشکلات راشي دا دشمن دی زمونږ د موجوده صوبایي حکومت نه دا مطالبه ده وزیر اعلی صاحب ته ویو او دا چې کوم ذمہ داران دي د دې حکومت دی ته ویم دا سړی یا بدل کوي یا ورله قبله درسته کوي دا زمونږ د رشید ګړی وزیر باغ خواوشا ایریا چې وسره ده دا افسر بېدینه دی دا د وابډا افسر بېدینه دی دا یا قادیانی دی یا د اسلام دشمن دی یا ملحد دی یا سیکولر دی یا چې هر مردار دی خو دا د جمعې په خطبې په دوران کې او د جمعې د مونځ په دوران کې دا بدبخته انسان دا خبیث انسان دا بجلی بندوي زه تا نه بجلی به عام ورځو کې نه غواړم خو د جمعې په مونځ کې د نه بجلی غواړم خلک تا پسې راوځي کلی کلی در پسې راوځي او په دې دغه درته حملې کوي لګیا دی چې د هغوی په کورونو بجلی بنده شي ته زموږ په مسجد بجلی بند دی او په مدرسه بجلی بند دی د صوبایي حکومت ذمہ داري دا ده دا انسان دی یا بدل کړي دا یا د ورله قبله سمه کړي دته د انسانیت هم وښیي او دته د اسلام هم وښیي موږ صرف په دې باندې چغې وهو چې هو 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 په هندوستان کې ښځه راپاڅېده او د نبي علیه السلام بېعزتي وکړه هغه هنده وه دا څوک دی دا څوک دی دا چې د جمعې د مونځ احترام نه پیژني دا بېدینه انسان دا چې د جمعې د ورځې په قدر او په منزلت نه پوهېږي دا بېدینه انسان دی چېرته د جمعې مونځ کوي که نه کوي چې دی دې ټایم کې دا بجلی بندوي دې وجې نه غرض مې دا خبره مې کوله مینځ کې دا خبره وه دا ضروري وه کیدای شي بیا رانه پاتې شوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خپل مسجد نه را روانېده د مسجد نبوي نه
نو 4 رکعات د ماسپخین مونځ وکړو، ځکه لا سفر نه دی شروع شوی، پوره مونځ یې وکړ. او چې کله د مسجد نبوي نه راووتو 6 کیلومتره مزل دی، چې کم کسان عمرو حجون لته ته پته ده ذوالحلیفه پورې دا د مدینې والاو څوک چې مدینې نه یا مدینې نه خوا کم کلی دی او راتیریږي په دې میقات، نو دغلته میقات دی ذوالحلیفه ورته وایي. اوس غټ مسجد په مدینه کې جوړ دی، هلته د زنانو او د سړو جدا پروګرام دی، هلته غسل به وکړي، احرام به واچي. دغه ځای ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راورسېد. 6 کیلومتره مزل چې وکړي، مدینې د آبادۍ نه راووتو، سفر سټارټ شو. ته اوس مثلا لاهور ته ځې، پنډۍ ته ځې، کراچۍ ته ځې او دیر سوات ته ځې، نو چې د پېښور د آبادۍ نه ووتې رنګ روډ ته شوې، بس ته مسافر شو. نو په رنګ روډ کې اوس ته مونځ کې هر مونځ ټایم چې پته راغو، اگر که پېښور ته بالکل نږدې او کېدای شي پېښور آبادي به درته ښکاري، خو ته به مسافرانه مونځ کې 4 په ځای به 2 رکعاته کې. نبی صلی الله علیه وسلم چې د مازیګر مونځ ټایم شو، صحابه وایي مونږ ته په ذوالحلیفه کې 2 رکعاته مونځ راکړه د مازیګر. سفر شروع شو او بیا نبی علیہ السلام شپه تېره کړه، ماښام ماسخوتن مونځ مو کو، شپه یې وکړله. شپه یې ولې کوله؟ ډایرک روان نشه مکې ته. هغې وجه دا وه چې 1,40,000 کسان دي او ملګري رو 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 را روان دي، را جمع کېږي. د نبی صلی الله علیه وسلم مقصد دا و چې دا ټول ملګري کله را جمع شي شپې ته، نو سبا به بیا مونږ ټول روان شو چې کم کس رانه پاتې نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سفر په حالت کې د مرګرو پوره خیال ساتلو، رعایت به کولو. او بلې دا اهتمام ځکه کوو چې دا ټول ملګري زمانه حج مناسک زده کړي. نو چې کله بیا سبا ته شپه تېره شوه، سبا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل یې وکړلو، احرام یې واچولو. او عایشه رضی الله عنها فرمایي دلته یو مسله زده کړئ چې د دې احرام تړلو نه مخکې ما نبی صلی الله علیه وسلم له په سر کې خوشبو ولګوله، تیل مې ورله ولګولو، خوشبو واله. هغه زمانه کې په سر او په ګیره کې خوشبو لګېدله. او هغې نه بعد چې کله غسل یې وکړو، نو هغه خوشبو او هغه چمک د تیلو لا د نبي صلی الله علیه وسلم په سر کې ښکارېده. او د سر په دې مینځ کې نبي علیه السلام ویښته مبارک لوی و، نو په مینځ کې به سر اړولو. نو په دې مینځ کې باقاعده هغه عایشه رضی الله عنها فرمایي ګویا کې زه ورته اوس ګورم كأني انظر الى وبيسه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. گویا کې زه اوس د هغه تیلو چمک ته ګورم د نبی علیه السلام د سر په هغه مینځ کې چې پړقې والو احرام یې اچولی. دلته یو مسله یاده که بیا مخکې ځم، هغه دا ده چې د احرام په حالت کې خوشبو استعمالول څه دي؟ حرام، ممنوع. خوشبو 2 قسمه ده. بیا یو خوشبو په د احرام کپړه لګول دي، دا خو به نه مخکې لګي او نه به په حالت د احرام کې وروستو، مخکې نه منه ای ته بقاءً وایي، او چې اوس یې پرې لګي دي ته ابتداءً وایي. ابتداءً او بقاءً دواړه ناروا ده. په احرام خو به بالکل خوشبو ورته ټچ کې نه، صحیح شو. او دویمه خوشبو ده په بدن، ترخ کې خوشبو لګول، ګیره یا سر کې. نو یو دا د بقاءً او یو د ابتداءً، دا هم 2 قسمه ده. ابتداءً دام ناروا ده. ابتداءً څه ته وایي؟ چې تا احرام واچو او دینه پس اوس لګې په سر کې او په ګیره کې خوشبوګانې لګې او په بدن په ترخ کې لګې، نو دا څه ده؟ ناروا ده، حرام ده. احرام نه پس خوشبویان استعمالول. او یو بقاءً، د بقاءً دې ته وایي چې مخکې نه دی، مثلا د طلع احرام به مازیګر اچي او اوس ماسپښین ته د جمعې مونځ دپاره لامبل او ښه مزېدار د خوشبو یا تیل په سر کې ولګول، په ګیره کې دې ولګول. نو چې ته مازیګر اوس روانېږي حج له یا عمرې ته، پېښور ایرپورټ نه یا اسلام آباد نه، نو ته به اوس په خوشبو یا صابون نه لامبې، په ساده صابون به لامبې که نه، نو چې په ساده اوبو به لامبې. چې کله ته په ساده اوبو لامبې، نو که ته د اثر ومینځي او دا ګیره بیا هم څه ناڅه هغه اثر څه کېږي؟ د خوشبو اثر یا د هغه تیلو اثر پاتې کېږي. نو چې کوم وروستو پاتې شو، د هغې نه وروستو چې تا دا تیل لګولي مخکې، دا جایز دي. په خبره پوه نه شوئ؟ که پوه نه یې چې بیا ووایم، یعنې بقاءً جایز دي. د بدن خوشبو یادوم، د احرام نه. دغه خوشبو په بدن پاتې ده، نو که تا وروستو احرام واچو، دا جایز. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي د نبي علیه السلام سر مبارک کې هغه پړق و. خو نبي علیه السلام یو بل کار وکړو. بل کار یې دا وکړو چې سر مبارک کې لوی ویښته او زمونږ په شان خدا نه وه چې دې ځای نه ایرپورټ ته ځې ځان ته شیشه وخېجوه او دوړه موړه نشته.
او بیا په جاز کې کېنه او نه دوړه شته نو په جده باندې صفا سوتره کوس شي. هغه زمانه کې به دوړې وي، ګردونه به وسو ورځې به مزلو، په لاره کې به بادونه راتله، نو په دې سرونو کې به دا خزل انختلې ګندونه، هغې د لاسه به خارخ جوړېده او د خارخ د وجې نه بیا د بدن نه یخته لرې کېده او یخته په حالت د احرام کې لرې کول نه پکار. که ته قصدن به ځان نه ګرې، که مجبورا دې ځان وګره او کوم یخته ستا د ارادې نه بغیر را لرې شي نو په تا دم نشته په دې کې، خو قصدن به یخته نه وباسې چې ترخونو ته لاس وروړې یخته ځان نه وباسې، او یا کم دې نوکان کټ کې دا به نه کې، او یا د سر نه یخته را شوکې یا د ګیرې نه را شوکې، دا کار به نه کې. اسی که ته اودس کوو ګیره دې وینځله او مګله دې او په دې کې یخته راووته نو دا بغیر ارادي دي، په دې ګناه نیوله نشته. نبی علیہ السلام دلته یو بل کار وکړو د دې دوړو نه د ځان بچ کولو دپاره، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم کې نظافت او صفایي ډېره وه. په دې سر کې ځان ته چیړ واچو، چیړ کاڼ ورته وایي پښتو کې، څوک ورته چیړ وایي، تاسو ورته څه وایي؟ چیړ یې ځان ته پکې واچو. پښتو کې ورته بعضې خلک لمسې وایي، سر نه لمسې جوړ کړو، دا سر یې لمسې کړلو. عربی کو ته تلبید وای. امام بخاری په باب هم قائم کړی دی، باب من احل ملبدا، باب دې په بیان د هغه چا کې چې یو حاجی راولګېږي او په حالت د احرام کې تلبید وکړي، ملبدا ونه په داسې حال کې چې په دې سر کې ځان له کاڼ او چیړ واچوي. او دې وخت کې که د خیلي دا بعضې هلکان د یخته لپاره جیلي استعمالوي که نه، جیلي یخته پې کلکوي، خو دا جیلي کې خوشبو ده، خوشبو ناروا ده، او دې چیړ کې خوشبو نشته، بغیر بویه دی. دا نبی علیہ السلام دا کڼ دې دپاره د سر مبارک کې واچولو چې که په لاره کې مې دوړې او ګندونه راځي نو دا به زما د یخته دې ویښته نه غورځېږي. او سفر شروع شو، دا میاشت وه او د دې میاشت په ختمېدو کې لا 15 ورځې څه وي پاتې وي. یعنې داسې به ووایو چې د دې میاشتې ذوالقعدې 25 تاریخ باندې نبی علیہ السلام روان شو او 15 ورځې لا د میاشتې ختمېدو ته پاتې دي. 15 ورځې دا که او چې کله مدینې ته ورسېده نو د دې بلې میاشتې چې ورپسې راځي دا د غټ اختر میاشت، د دې 4مه ورځ وه. 4 ورځې هغه که او 15 دا که څو شوې؟ 9 ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزل وکړ. او په دې لاره کې چې کم کم ځای کې پړاو کړی دی، هغه یو یو ځای چې د لارې نه څومره ښي غاړې ته، د لارې نه څومره ګس غاړې ته کم ځای کې دمه کړې ده، د کمې ونې د لاندې ناست دی، کمې ګټې خواته ناست دی، دا خو هغه نښې اوس نشته دې وخت کې. بعضې ځایونه شته لکه پای کې یو شرف الروحا دی، سکال الحمدلله هغه ځای له موږ لاړو، شرف الروحا هلته هغه کوې وغیره هغه ځای لا شته، او اوس ورسره یو مسجد هم روان کړی سعودي حکومت. نور هغه بعضې نښې چې کومې ډېرې دي هغه نشته دی اوس په دې وخت کې. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وایي دی دغه ته ورسېدو، نږدې شو دی مکې ته، نو اولې شپه وکړله بهر د دې حرم نه، سبا له بیا غسل یې وکړو او بیا حرم ته ننوته. حرم ته د داخلېدو، حرم خپل حدود دی هلته یې لیکلي چې اوس دې ځای نه حرم شروع شو، د حرم ځمکه شروع شو. اولته هغه مکه کې بورډونه هم لګولي چې دا روډ د مسلمانانو دپاره دی او دا د غیر مسلمو دپاره، یعنې په دې روډ کافر نشي ننوتلی. هلته ولا پاسپورټونه وغیره چک کوي به چې غیر مسلم یا نشي ننوتلی، ځکه غیر مسلم ننوتل حرام ناروا دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شپه وکړله په جحون مقام کې، جحون ورته وایي. نبی علیہ السلام بیا د طواف نه بعد هم هلته تر حج ورځو پورې دمه کړې ده، دا حجون ورته وایي، حجون په حدیث د بخاري کې راځي. دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دمه وکړله. او نبی علیہ السلام چې کله لاړو، اولی حجر اسود یې ښکل کړو، طواف یې وکړلو. 7 چکره دي، 7 چکره به وایي. دا د حجر اسود دا ګوټ دی، د کعبې دا ګوټ. د دې ځای نه یا دا ښکلول دي، یا که دې نشو ښکلولی نو لاس به وروړي، لاس به ښکل کړي. درېیمه طریقه که چوکه یا امسا د سره یې هغه وروړه، هغه ښکل که، هغه هم دې وخت کې نه کېږي، رش ډېر زیات دي. چاله به دې لاس خپې مات کړي په چوکو وغیره باندې، دومره رش یې هلته. او یا که دا درې واړه نشي کولی، دې حجر اسود ته مخامخ بس داسې ورته ودرېږه او ښې لاس ورته اوچت که او مخامخ شه ورته. په اولني ځل ووایه بسم الله الله اکبر، په اولني ځل به ورسره بسم الله وې، بیا به باقي چکرو کې بسم الله نه، صرف الله اکبر به وې. بس چې راځي الله اکبر او طواف کوه. کعبه به دې ګس لاستی، کعبه به دې ګس لاستی او داسې به تاویږي. دا ګوټ او دا ورپسې ګوټ، دا دوه، د حجر اسود نه بعد دا ګوټ او دا چې رکن عراقي او رکن شامي ورته وایي.
دا دواړه ګوټونه نبی علیه السلام دې له ګوتې متې نه دي وروړي خو چې دې ګوټ ته راورسېده دې ګوټ ته چې دې پسې اوس بیا حجر اسود رارسي د آخري ګوټ ته دې ته رکن یماني وایي رکن یمانی معنی دې طرف ته یمن دی ځکه ورته رکن یمانی وایي او بیا دې حجر اسود او دې دواړو ګوټونو ته رکنین یمانیین حدیث کې دواړو ته هم رکنین یمانیین وایي د یمن والا ګوټونه ځکه دې طرف باندې یمن دی دې طرف ته هم یمن دی او دې حجر اسود او د دې رکن یمانی منځ کې دې اړخ ته یمن علاقه ده خبر زما پوهېږئ دې ته ځکه رکنین یمانیین حدیث کې وایي دې ګوټ ته چې راورسېدې نو که دې له دې لاس وروړه د دې م استلام شته لازم نه دی ځکه راشي نو به لاس اړو وروړم او د لرې نه ورته استلام نشته او که لاس دې وروړه ښکلی که که نه بس لاس دې ور نه وړو راورسېدې دې ځای ته دلته به ته څه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار لزله دی ویله شل زله دی ویله پنځه زله دی ویله خو چې څومره کعبې ته نږدې خو زر به پوره شي چکر او چې څومره لرې نو ډېر ټایم پکې لګي نو چې څو پورې ته دې ځای ته بیا نه یې مخامخ شوې نو د دې ګوټ او دې ګوټ منځ کې به دقه دعا وي ربنا آتنا او دا باقي درې ګوټونه تلاوت کې دعا غواړي پښتو کې غواړي عربی کې غواړي د حدیثو کومې دعاګانې راته یادې دي دا غواړي تا ته که تلاوت کې قرآن دې مخې ته نیولی او بس طواف کې رواني تلاوت کوه خو د دې ګوټ رکن یماني او حجر اسود منځ کې به ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا به وي او چې کله نبی علیه السلام اووم چکر ته راورسېده اووه چکره یو طواف شي طواف پوره شو نبی علیه السلام لاړو دې ځای نه صحابه وایي او زمزم یې وسکل او ډېر یې وسکل دا سنت طریقه د زمزم به وسکې ښه ډېر هغې نه بعد بیا نبی علیه السلام راغو د حجر اسود نه دې خوا چې وګورې مقام ابراهیم دی دلته ودرېد او 2 رکعاته یې وکړه دا 2 رکعاته د طواف دي اوس دې وخت کې مقام ابراهیم خوا ته ځای نه وي رش ډېر زیات نو په رش کې مه ودرېږه قمقلتوب مه کوه خلک به له دیکې درکوي په مونځ باندې پوه نه شي خلکو ته هم تکلیف تا ته هم تکلیف نو دا 2 رکعاته چې ته هر ځای کې کوئ یو طرف ته شه بس یو ګوټ ته یو برنډې ته شه 2 رکعاته وکړه او هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو سیده چرته صفا مروه ته هلته یې بوډونه لګولي الی المسعى چې سعی دپاره داسې ځه رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري خبره کوم ټیم ختم ده بیا به هغه نور واقعات د حج بیا انشاءالله را روانه خطبه کې نبی علیه السلام چې کله د صفا غونډۍ ته څنګه ور برابر شه آیت یې ولوسته د قرآن ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا غونډۍ او مروه غونډۍ د الله د دین د نښونه 2 غټې غټې نښې دي او بیا نبی علیه السلام وفرمایل ابدأ بما بدأ الله به زب شروع د هغه ځای نه کوم چې الله تعالی ته شروع کړي من الله په قرآن کې اول صفا یاد کړي نو صفا ته اول زمول به صفا طرف ته لاړ شي او چې کله نبی علیه السلام د غونډۍ طرف ته روخته کعبې ته مخ کړلو کعبې ته به مخ کې منډې به نه وي د نورو خلکو ته به نه ګورې به منډې وي خالي و چکرې پوره کوي ته به د حدیثو تابعداري کوي نبی علیہ السلام 3 ځل تکبیر ویلو الله اکبر الله اکبر الله اکبر او اسیم چې په یو چت ځای خېږي ته په ګاډي کې روان یو په یو غر خېږي الله اکبر به چې لاندې راکوزېږي سبحان الله تاسو ته پته نبی علیہ السلام چې صفا غونډۍ ته ختم 3 ځل الله اکبر الله اکبر الله اکبر او بیا 3 ځل دا دعا ویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 3 ځل دا دعا وکړه او غینه بعد بیا دعاګانې عامې دعاګانې غوښتلې بس طبعا عامې دعاګانې غواړي چې ستا ضرورتونه دې ټول وایه اول د خپل دین او د ایمان باره کې سوال د خپل ځان خپل والدین او خپل رشتہ داران او ملګري او ټول امت مسلمه دا په دعا کې یاده او بیا غیزه نه بعد مروه ته تللی ولته هم دغه ترتیب دی دغه دعا 3 ځل ویل دي نو شروع د صفا نه وشي او اختتام د سعی په وشي په مروه باندې په مروه باندې ووم چکر پوره کی چې صفا نه شروع شي مروه ته یو چکر چې مروه نه دی خو راغی 2 چکر چې بیا تر هغه 3 سلور 15 شپږ و دا مروه دلته ختم نو چې څوک حج تمتع کوي لکه موږ تاسو نو زمونږ به دې ځای باندې عمره ختم شي عمره څه شي دې نه بعد به ته څه کې لاړ به شي که حج ته ورځې کمي نو سر کم که اخته کم که چې حج تم سي اخته پاتې شي کې وخروه او که حج ته ورځې ډېري سر لري که مکمل وی خروه ځکه نبی علیه السلام سر خروونکو ته 3 ځل دعا کړې ده رحم او سر کمونکو ته 1 ځل دعا کړې ده
خرول افضل دي خو چې کله حج ورځې نږدې نو بیا کمول پکار دي ځکه نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي صحابو هم دا کار وکړه حج ته ورځې کمې ما تاسو ته ویلي له 4 ورځې بعد حج شروع کېده که نو صحابو بیا سرونه کم کړو او نبی علیہ السلام اعلان وکړو چا چې ځان سره هدیه راوړي لکه نبی علیہ السلام سره هدیه وه د میقات نه اب حج قران کې احرام مکولاوي او چا چې ځان سره هدیه نه ده راوړي هغه د حج کم تلبیه ویل هغې نه عمره جوړه کوي دې ته فسخ الحج حج فسخ کوي او څه وکوي عمره اول وکوي هغې نه پس به بیا د 8 ورځې نه حج وکوي خبره پوه شو دین بعد بیا رسو د حج کم ضروري احکام دي هغه بیا بل خطبه کې ذکر کو د الله په توفیق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سوالات و جوابات به بیا وکړو انشاءالله او دا چا چې دعاګانو درخواست کړی پریشانیانې دي بیماریانې دي الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو ته شفای کامله ورکړي او الله ټولو مسلمانانو پریشانیانې ختمې کړي او بل تاسو ته پته وي دا یو څو ورځې مخکې په هندوستان کې دا بار بار دا کافر دا کارونه کوي یو بدبخته آینده وه دا چې اوس کومه پارټي په انډیا کې په حکومت کې دا د بي جے پي دا یو ډیره ګنده او پلیته پارټي داسې خو هندوستان ټول حکومتونه پلیت راغلي دي چېرته پاک حکومت په انډیا باندې رانغی او د غوا میتیازي چې څوک سکي د غوا میتیازي سکي او د غوا بندگی کوي دا بلا کم پلیت خلک او کم پلیت خلک به د دوی سره په زړه کې همدردي ساتي او کم پلیت خلک به چې دوی ته بلا په درون نظر ګوري دا انسان په د کاڼو د شګو په مقدار لعنتي د دنیا چې دی بلا د انډیا سره په زړه کې همدردي ساتي دا ملک همیشه د پاره د اسلام خلاف استعمال شوی دی او د دوی د اسلام سره بغض وس نه دی دا چې تاسو تاریخ وګورئ بیا پوهیږئ دا د نبی علیہ السلام د زمانې نه دی ځکه د هغه وخت نه چې کله صحابه کرامو په مکه کې بوتان مات کړه دی هندوانو په هغه وخت کې په دې باندې غم ښکاره کړی چې دا خو زمونږ ورونه وو هغوی هم د بوتانو عبادت کوو موږ هم کوو او زمونږ ورونو له په عربو کې شکست ورکړو نو د هغه وخت نه د دوی د اسلام سره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بغض را روان دی او د راجه هر قسم درته معلومه ده چې هغه عربي قید کې واچول او همدغه بغض او د هغه ظالم انسان چې دا مسلمانان دي او زمونږ د بت پرستی او شرک نه مني او بیا پې محمد بن قاسم حمله وکړله کپرې ورله ماتې کړې دي هندوانو ته او بیا د علاقې فتح کړلې او هغې نه وروسته وخت په وخت مسلمانانو په دوی حکومتونه کړي دي تقریبا 800 کاله مسلمانانو په دې ټول هندوستان حکومت کړی دی دوی ته د مسلمانانو د طاقت پته ده ځکه په دې زړه کې بغض او عناد دی او تقریبا په 800 کاله دور کې 300 کاله په حکومت پښتنو کړی دی هغه پښتنو باندې د الله په بېشماره طریقو باندې لعنتي چې د انډیا سره د همدردۍ خبرې کوي بې غیرته تانه د خپلو مشرانو تاریخ هیر شو چې د افغانستان نه را روان شو د هندوستان ټول فتح کړی نن ته د هغه هندوستان ترانې وي او ته د هغې لګې غلامي کې ذهني غلام جوړ شوی ته د هغې ترجمان جوړ شوی او دغه هندوستان دا د محمود ابدالي تاریخ وګوره دا د محمود غزنوي تاریخ وګوره احمد شاه ابدالي محمود غزنوي شیرشاه سوري او دا څومره مسلمانان چې تیر شوي دي د ټولو مسلمانانو دی هندوانو له او د دوی د شرک دی اډوله چې کوم دی دا کپرې وله ماتې کړې وي او حکومتونه یې پې کړي دي دا هغه وخت په وخت خپل بغض راښکاره کوي او دا اصل کې هغه دهشتګرد تنظیم دی دا بي جے پي او د انډیا کې د دې نه علاوه نور ډېر بېشماره دهشتګرد
دهشتګرد تنظیمونه دي، دا پکې بجرنګ دل دی او دا پکې فلانې دی او دا پکې فلانې دی، دا مختلف دا تنظیمونه دي په دې کې دا د دهشتګردو تنظیمونه چې کله د مسلمانانو مسجدونه ورانوي، کله د مسلمانانو په علاقو راځي حملې پې کوي، قتل عام یې کوي، کله په یو طریقه او کله په بله طریقه دا کار کوي. موږ او حکمرانانو ته دا وایو چې صرف په دې کار نه کېږي چې تاسو تش قراردادونه پاس کوئ او تش قراردادونه پاس کوئ، د دې خلاف عملی کار پکار دی، عملی کار، عملی اقدامات چې څنګه زمونږ اسلافو کړي هغه شان دوی ته سبق ښودل پکار دي. نو زمونږ یو خدا نن چې کوم احتجاج کېږي یا څو ورځونه روان دی هغه به کېږي، هغه احتجاج خو د دنیا دی وخت کې یو دستور دی چې د دې نه غیر په بله طریقه اواز نه رسېږي بین الاقوامي میډیا ته چې دې دنیا ته پته ولګي چې مسلمانان هغه انتهایی په غم او غصه کې دي. او د دې نه علاوه مسلمانانو لم دا په کار د موږ تاسو له صرف په دې کار نه کېږي چې موږ تش په خوله مذمت کوو، په انډیا باندې په خوله باندې لعنتونه وایه او بیا د انډیا ګانو ته ګډېږه او د انډیا فلمونو ته خوشحالېږه او د انډیا د اداکارانو د ډمو او د ډمانو په شان شکلونه جوړوه او د هغې په شان سټایلونه په دغه کې کوه په دې ټولو امورو کې د ژوند نه. په کار دا ده چې څنګه موږ تاسو وایو چې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم په دې بې حرمتۍ موږ خفه یو او یو کافر وکړل او دا اول ځل نه دی، دا خلک الله وخت په وخت تباه کړي او ذلیله کړي دي، الله به هغوی له سزا ورکوي. خو زما او ستا به حیثیت مسلمان څه ذمهواري ده؟ ما او تعالی اوسه پورې د نبی علیه السلام په سنتو عمل ته نه یو تیار، که کافر له زور ورکې زور به په دې ورکې د خپل نبی په سنتو به څه کوو؟ نو دا تاسو په قلاره ویلې ستاسو نه زیاته جذبه خو په هندوانو کې د هغوی د خپل کفر دپاره داسې کارونه کوي لګیا دي. د نبی علیه السلام په سنتو به څه کوو؟ عمل به کوو، د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې به په خپل وجود کې راولو، په خپل غم خادو کې به راولو، په خپل د زندګۍ عبادات او ټولو امورو کې به راولو. او الله رب العالمین نه به دا توفیق غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ ته په قرآن او سنت باندې استقامت راکړي او د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم محبت زموږ په زړه کې الله رب العالمین نورم زیات کړي او د دې د وجې نه جنت ته تلل دي او د دې د وجې نه هغه ایمان هغه په دنیا کې تیرول دي، دینه بغیر انسان ایمان نشي تیرولی. نو موږ دا وایو چې د دې خلکو خلاف عملی اقدام پکار دی، عملی اقدام، او عملی اقدام زو ته نشو کولی، دا د حکومت کار دی، دا د ګورنمنټ ذمهواري ده. خلک موږ ته وایي دا ټیم هم ختم دی خفه نشئ. موږ ته بعضې خلک وایي تاسو یاره دا بعضې کلیپونه کړي دي، بل ورځ ماته چا یو میسج وکړ، یو ملګري ډېر نږدې ملګری دی، وایي ستا د دې کلیپونه داسې معلومېږي ته د عمران خان پارټۍ کې خو نه یې، د هغه حمایت دې کړی. ما زه نه د عمران خان پارټۍ کې یم، نه د نواز شریف خان په پارټۍ کې یم، او نه د ولی خان په پارټۍ کې یم، او نه چې کوم دی د مولانا فضل الرحمن په پارټۍ کې یم، او نه د بل چا. زموږ د اهل حدیثو خپل الحمدلله یو منهج دی، زموږ خپل یو عقیده ده او زموږ خپل یو نظریه ده الحمدلله. موږ د هېچ چا په پارټۍ کې نه یو، خو که کومې پارټۍ والا ښه کار کوي د ښه کار حمایت کوو، او چې غلط کار کوي چې هره پارټۍ موږ مذمت کوو. عمران خان یو کارنامه وکړله، سره د دې چې ما درته مخکې خلاصه کړه د پارټۍ وابستګۍ نه غیر دا خبره کوم چې په یو این کې هغه کوم بیان کړی دی، نو د پاکستان د حکمرانانو په تاریخ کې دومره اوږد بیان چا کړی دی؟ ما ته خو پته نشته که تاسو ته پته. او بیا په هغې کې مستقل ټاپک په دې موضوع خبره کړې وه چې دا ولې زه د دنیا نه دا تپوس کول غواړم. ټوله دنیا یې مخې ته ناسته وه، ټولې دنیا حکمرانان ناست، ولې چې یو مسلمان خپله ذاتي لحاظ باندې یو غلطي وکړي، تاسو دا د اسلام په کاته کې ور واچوئ. تاسو باندې د اسلام دا د تعصب دومره سوار شوی دی چې یو مسلمان خپله ذاتي غلطي وکړي. تاسو وګوره مسلمانان داسې دی، اسلام داسې دی، حالانکه و ټول مسلمانان د دې نه بری دي. یو دا مقدمه لړاو کړی ده، نو د دې به موږ ټول حمایت کوو که مذمت به کوو؟ موږ حمایت کوو. که پیپل پارټۍ والا دي په کار ده چې وایي دا کار یې ښه کړی دی، که نیشنل پارټۍ والا دي هغه رونه دي موی ښه کړي دي، که د مولانا صاحب پارټۍ والا دی هغه دي موی دا کار یې ښه کړی دی، او که چېرته د نواز شریف پارټۍ والا دی هغه دي موی او دا کار یې ښه کړی. څوک چې ښه کار کوي ورته ښه ویل پکار دي. دا هم یو اخلاق دي چې ستا دشمن دی ولې نه، خو چې ښه کار یې وکړی دا ښه کار دی، دې کار کې زه ملګری یم. بلې د نبي صلی الله علیه وسلم د ناموس خاص خبره وکړه چې ولې دا په فرانس کې او په یورپ کې بار بار زموږ د نبي خاکې جوړیږي، او دا یې په صفا الفاظو کې ویل چې څه کم 2 عرب مسلمانانو ته تاسو درد رسوئ. تاسو چې کله دا حرکت کوئ څه کم 2 عرب مسلمانان په دې ځمکه اوسیږي، تاسو هغوی ته درد ورکوئ، دا کار مه کوئ، تاسو زموږ جذباتو سره لوبې مه کوئ.
دې سره به ستاسو په باره کې نفرت نورم تیزیږي، نور به هم سیوا کېږي. د مسلمانانو په زړونو کې به ستاسو سره هېڅ همدردي نه وي، بلکې مسلسل به هغه نفرت وي او مسلسل به بغض وي او مسلسل به دشمني سیوا کېږي. صفا خبره یې وکړه، ښه خبره یې کړې ده. بله خبره یې د حجاب باره کې کړې وه چې دا کم دا کیسونه راتله د ریپ د زناګانو او جنکۍ پکې مړې کېدې تر نابالغو پورې. عمران خان یو خبره وکړه او د هغې موږ حمایت وکړو چې یاره دا اصل وجه د دې بې حیا لباس ده چې زنانه بې حیا لباس اچوي نو خامخا به داسې کېږي چې سړي به ورته توجه پیدا کېږي او هغه به عزت ته غل کېږي. او دا ټي وي چینل او دا ټول دا خو د مغرب غلامان دي که نه، دا ټول د مغرب څه دي؟ د یهودو فنډونه راځي دې چینلو له، مستقل فنډینګ کېږي دې چینلو ته. یاد ساتئ ستا د پښتو چینلو پورې نوم یې را باندې مه اخله، دا ته چې وایې دا پښتو چینلې دي، دې له باقاعده هندوان د اسرائیل یهود ورله فنډ ورکوي چې څنګه به دا قوم بې حیا کوئ او څنګه به د دې ښځو نه جامې وباسئ. هغه هو عمران خان د خلکو په لباس کې ګوتې وي، هو دا په جامو کې ګوتې وي. هغه د عمران خان خبره نه وه، هغه الله قرآن کې فرمایي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے نبی خپل بیبیانو ته، خپل لونو ته او د مسلمانانو ټولو زنانو ته ووایه چې پړونی په ځان راواچوئ او په پرده او په حجاب کې ګرځئ. نو دا د عمران خان خبره وه که عمران خان ته به د دې پته وکه نه به وه، خو الله یې خولې نه راویست او دا په قرآن کې ده. په کوم ځای کې ده؟ نو موږ د دې حمایت کوو او چې کوم کار غلط دی وخت په وخت موږ د هغې مذمت کړی دی. عمران خان کوشش کوو، عمران خان به پکې لاس وی نه، خو دې پارلیمنت کوشش کوو د هغه سره ډېر نالایقه کسانو چې موږ دا قانون پاس کړو چې 18 سال پورې کم کسي دا به اسلام نه قبلوي، بیرته یې واپس واخست. د علماء پرېشر پې را موږ یې رد کړی په دې خطبو کې که نه هم دی کړی هم دی. دا قانوني پاس کې چې څوک ریپ کیسو کې موږ به ترې نامرد جوړو، موږ د دې رد کړی دی. دا غلط قانون دی، د اسلام قانون پې نافظ کړه چې بې واده دی کوړې ورکه سل، او چې واده والا دی رجم یې کړه چې پته ولګي دی خلکو ته چې آینده دپاره ترې ځان ساتي. نو زموږ غرض دا دی موجوده حکمرانانو ته وایو چې هغه خو په دې مختلف فورمونو باندې د اواز اوچت کړی او زه هغه خو چې کوم دی تاسو ویل څوک چا ویل یهودو راوستی او دا اوس موجوده وي دا امپورټډ دی، یو ته یو نوم دی بل ته بل نوم دی. موږ وایو تاسو چې خپل منځ کې څه سیاسي لوبې کوئ خو موږ ته د اسلام مقدمه به تاسو لړاوئ، ځکه تاسو حکمرانان یې. زموږ اواز هغه ځای پورې نه رسي چې کوم ځای پورې ستاسو اواز رسیږي. نو په دې برپور احتجاج پکار دی او الله به چې د کم حکمران په وخت کې داسې واقعات راځي، الله به د هغه حکمران وخت نه د دې تپوس کوي چې تا زما د نبی په سر څومره غیرت کړی، څومره انداز پورې تا چې کوم دی د هغه د نبی علیه السلام د ناموس مقدمه لړاو کړې وه. الله رب العالمین دی د ټولو مسلمانانو اتحاد او اتفاق نصیب کړي. بخښنه غواړم ټیم زمانه 15 منټه سیوا شو، زموږ 20 منټه د پاسه جمع ده، صفونه برابر کړي.